نن موږ د خپلو همکارانو سره یو ځای د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ ته راغلي یو. هغه اخرنۍ درې ته چې ډېره زیاته ښکلا پکې رانغښتې ده، واورې لا تر اوسه دلته شته، د غرونو په لمنو کې د واورو څرک شته. موږ له خپلو همکارانو سره راغلي یو. نننی چکر ډېر خوندور و، د جمعې مبارکه ورځ وه او له چکره مو خوند واخیسته. امید لرم چې تاسې به هم دغه جمعه په خیر او په خوشحالۍ سره تېره کړې وي. سلام تاسو ته ملګرو. نن د جمعې ورځ وه او اولنی چکر د پسرلي مونږ دره د پغمان کې له ملګرو سره ډېر ښه تېر شو، ډېر خوندور. دوستای عزیز، امروز آمدیم به پغمان با جمع از دوستا و همکارا. بسیار یک چکر عالی و فوق‌العاده و بسیار خوش گذشت. انشالله که شما هم چکرهای خوب و خوش را سپری کنید.